ما ټوله ورځ د بل حکم منلی دی لالا دا یو ماښام مې ځان پسې لیکلی دی لالا مدفن د خزانې دی نه مزار دی د بابا مدفن د خزانې دی نه مزار دی د بابا ډیوې پې بلومه زما څلی دی لالا اختر اقبال صاحب عابد صاحب زمونږ د پښتون صاحب چې څومره هم تکړه ملګري دي د دې خاورې دپاره د پښتون قام د سبا دپاره مبارزه کوي ټولو ته په خیر راغلی ویم بیا د شانګلې د دنګو دنګو غرونو نه چې ای د شانګلې د سردرو زلمیه د هندوکش تړو کې کور جوړ کا د حوصلې ملا چې د ماته نشي د دې ذرې ذرې نه اور جوړ کا ډېر محترم حق نواز ایډوکیټ صاحب هغه سره د خپلو ملګرو ډاکټر محبوب صاحب دغسې اختر اقبال باچا دا زمونږ مشر بحري کمال ایډوکیټ صاحب د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي د کراچۍ نه یې تر پېښوره موږ ته خپله مینه را بخلې ده دغسې حسین صاحب راغلی دی دانش درد او زمونږ چې څومره هم مشران راغلي دي که د چا نوم ما نه دی اخیستی وسیم صاحب زمونږ ډېر محترم عثمان صاحب زمونږ مقرب صاحب که زما نه واجد صاحب د چا نوم هېرېږي ډېره بخښنه غواړم تاسو ټول زمونږ دپاره انتهایي محترم یئ زه دوه خبرې صرف دا کومه چې موږ چې کومه ارکسټرا راوستې ده زمونږ چې د هنر د دنیا کوم نومونه دي دا هغه خلک دي د چا تربیت چې د احمد ګل استاد غوندې د دې پښتنې سیمې پېژندلی نوم دی د هغو په غېږه کې د دوی تربیت شوی دی او دغسې هغه فن هغه هنر چې احمد ګل استاد هغه لړۍ را پرېښې ده او نن هغه دا تسلسل مونږ وینو زمونږ د دې استادانو راهي صاحب دی مونږ سره دغسې زمونږ ذوالفقار استاد ډېر لوی طبله نواز چې تر فرانسه پورې تللی دی او پښتنه طبله د دې خاورې نه زېږېدلې او ټوکېدلې طبله یې پوره نړۍ ته رسولې ده زمونږ یو سافت ایمیج دغسې زمونږ ملنګ جان رور او زمونږ که کوم ملګری په فلیوټ باندې دی شپېلۍ باندې دغسې زمونږ ملګری که بل ورسره د اواز همکاري کوي د ټولو د ګل اکبر راهي صاحب او د هغه د پوره ټیم ډېره زیاته مننه کوو دا هغه ولسي موسیقاران دي چې په ژوندۍ بڼه باندې د میوزیک په خوند باندې خلک پوه کوي تاسو ټولو ته به مې دا خواست دي د میوزیک په منځ کې خبرې خوند نه کوي زه به بیا بیا نه راځم صرف په دې خاطر باندې رالم چې مونږ دیو له جایداد نه بلکې داد ورکړو او مونږ نن دیو ته دا وښیو چې د یویشتمې پېړۍ پښتانه نه یوازې د موسیقۍ سره بلکې د موسیقار سره هم مینه لري ډېر محترم رفت الله اورکزی صاحب هم راغلی دی د بي بي سي زما استاد بښنه غواړم د ډېوې لاندې تیاروي بیټنی صاحب راغلی دی زه ستاسو او د موسیقۍ په منځ کې خنډ نه جوړېږم زه به درنه ځمه په دغه دوه شعرونو باندې چې راته ستونزه د پیسو ده دوکانداره راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندګي دلته په سو د دوکانداره او په ښارونو کې د وینې ارزاني ده خو بس ګرانه د اوبو د دوکانداره او دا چې زه یم برباد د چا د لاسه هغه پیغله په مزو ده دوکانداره د ارکسټرا او د موسیقارانو دپاره د لاسونو یوه پلقا پکار ده تاسو او دیو لاسونو ډېره پلقا دي
रमद गंदी ननका रमद गंदी ननका सो कमा रमद गंदी ननका सो कमा कामो बत जहर जाने कामो बत जहर जाने सो कमा रमद गंदी ननका सो कमा रमद गंदी ननका सो शराब गुट हराम दे सो कमा शराब गुट हराम दे सो कमा कामो बत जहर जान दे सो कमा कामो बत जहर जान दे सो रमद गंदी ननका सो कमा रमद गंदी ननका सो कमा अंदर से ढोल गजल डालो ब्यागशान आया ब्यागशान आया ब्यागशान आया औ मत जानी गुजरानो आया सद गुजरानो